ساتوي پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو د کونړ ملي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. لاندو خبرونو ته ښه راغلاست. د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د $200,000 په لګښت د پایپونو د تولید یوې کارخونې په فعالیت پیل وکړ. د دغې کارخونې د پرانیستو پر مهال د سیاګرد ولسوال مولوي غلام محمد جراح وویل چې دغه کارخونه د یو سوداګر له لورې جوړه شوې ده او د وخت په تیریدو سره به لسګونه نورو کسانو ته هم د کار زمینه برابر شي. د افغانستان اسلامي امارت په هڅو د کابل پغمان ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ 22 کلنه دښمني په دوستۍ بدله شوه. د عامه روغتیا وزارت په تیر 1402 مالی کال کې په عاجل ابن سینا روغتون کې شاوخوا 10,000 وړیا جراحي عملیات د ترسره کېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي په تیر 1402 مالی کال کې د عامه روغتیا وزارت په عاجل ابن سینا روغتون کې 9,242 وړیا جراحي عملیات ترسره شوي دي چې په یادو عملیاتو کې 4,908 ستر او 4,455 کوچني جراحي عملیات شامل وو چې د افغان مجربو او متخصصو ډاکټرانو لوري په کامیاب او وړیا ډول ترسره شوي دي. پکتیا کې د 18 میلیونه افغانیو په لګښت د نفت او غازو دولتي پمپ جوړیږي. په میدان وردګو ولایت کې د 15 پلې لیوا مسؤلینو دغه ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د 15 کیلومتره سړک د رغولو چارو د بشپړېدو خبر ورکړی دی. سعودي عربستان خبر ورکړی چې سږکال د عرفاتو د مراسمو خطبه به په 10 بېلابېلو ژبو د ټولیزو او ټولنیزو رسنیو له لارې د نړۍ 1 میلیارډ خلکو ته ورسیږي.